په کندهار کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام لخوا سلګونه ښځې په کار بوختې دي او خپلو کورنیو ته حلاله نفقه برابروي. په جنوب لویدیځ کې د دغه پروګرام مسؤل محمد یعقوب سلیمان وایي د دغه پروګرام له لارې سلګونه ښځو ته پور ورکړل شوی او هغوی د خپل ځان لپاره د دامان ولسوالۍ په یوه کلي کې مارکیټ جوړ کړی. دی وایي په افغانستان کې دا پروګرام د ښه فعالیت له امله په جنوبي اسیا کې د 15 نورو پروګرامونو په سر کې لومړی مقام خپل کړی. په دامان کې د ناکلیونو په کلي کې د خپل د قرضې پیسو څخه وکولی شوی چې دغه مارکیټ دلته جوړ کړي خپل ځان لپاره او ټول ښځینه دلته راسي او خپل هغه ضرورتونه د دغه ځای څخه د اضافه کړي او خپل سامان خرڅ کړي او نور خلک خپل سودا لاسته راوړي. د وي آر ډي پي پروګرام په جنوبي اسیا کې یو د هغو 15 پروګرامونو څخه څو چې د ورلډ بانک هغه ایوارډ ترلاسه کړي چې افغانستان په دې کې اول مملکت شو چې دا پروګرام د وي آر ډي پي پروګرام دغه ایوارډ ترلاسه کړي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د دغه پروګرام یوه غړې زهرا وایي دوی په یوه کلي کې 10 د سپما ګروپونه لري. د سپما او قرضې په پیسو واړه کاروبارونه کوي. 2 تجارۍ لرو دلته چې په 2 کورو کې پرتې دي. هغه کې کومک موږ ته راغلی دی د دولت ته خوا څخه. دغه څه بیا موږ په ډول ډول کاروبارو دپاره قرضې اخیستې دي چې تاسې یې وینئ دغه کاروبارونه یا لاسي صنایع یا د شامپو کار یا کوم کارونه چې دي هغه موږ په راایستلي. موږ ډېر لاسته راوړنې اوس لرو. دغه د کلیوالي اقتصاد پیاوړتیا ملي پروګرام چې موږ ته په لاره اچول سوی دی یعنې موږ مخکې په دې نه پوهېدلو چې سپما څه ډول وکړو. یو شمېر نورې ښځې چې په دې پروګرام کې ګډون لري وایي په یاد پروګرام کې ډېرو هغو ښځو هم ګډون کړی چې د کورنۍ سرپرست نه لري خو اوس یې خپل کاروبارونه جوړ او پیسې ترلاسه کوي. دوی وایي دغه ښځو ته په دامان ولسوالۍ کې یو کوچنی مارکیټ هم جوړ شوی چې خپل توکي پکې پلوري. نو موږ ته چې دوی دا کارونه شروع کړل اول موږ هېڅ هم نه درلودل خو د ماښام ډوډۍ مو نه درلودل خو بیا هم شکر او خوشحاله یې په دې کار چې دوی موږ ته دغه سپما ګروپونه شروع کړل. داسې په دې کې کونډې وه یتیمانې وه مسکینانې وه د ماښام ډوډۍ یې نه درلودله. نو اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې خپل په لاس دا خوندې دغه د ګوره محنت یې کړی دی دا د کارونه کوي څوک لاسي کارونه کوي. دا سپما د ګروپو د خوا څخه موږ دا زمینه برابره شوې ده چې موږ هلته په هغه کې موږ قرضې اخیستلي دي. نو موږ د خپل کاروبار پر رایستل دي. موږ خپل ښاروالۍ سره هم ثبت دا جواز مو جوړ کړی دی. نو نندارتون ته هم خبرېږو دا شان سره خرڅوو دلته په دا جمعه بازار کې هم دلته په کلي کې خرڅوو په دا کلي چې دی زموږ د ناکلینو په نامه دی. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام چې اوس مهال د ښځو چارو وزارت اړوند دی د کندهار په 2 ولسوالیو کې فعالیت لري. مسؤلین یې وایي که چېرته دغه پروګرام ښه پایله ورکړي د ډېرې مودې لپاره به وغځول شي.